ډیر زیات ورونه دا پوښتنه کوي چې که څوک د روژې په حالت کې په رمضان المبارک کې استمناء بالید وکړي، حیا دې ډیره زیاته وي چې خپل منی په خپل لاس وباسي، لاس باندې ځان انزال کې، د دې شرعي حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، استمناء بالید یا په لاس ځان انزالول، په خپل لاس منی ایستل، بعض کسان ورته مټ وهل وایي، په اسلامي شرع کې قطعا دا ناجایز حرام عمل دی. په حدیث شریف کې داسې کس ته ملعون ویل سوي دي، د الله جل جلاله د رحمت څخه محروم ویل سوي دي، او دا د انساني صحت لپاره ډیر تاواني او ضررمن عمل دی. نو مسلمانان باید د دې څخه په کلکه اجتناب وکړي. په نورو حالاتو کې هم دا حرام دی، او بیا دغه ګناه یو څوک په رمضان المبارک کې کوي، دا یقیني ډیر بد کار دی. دې څخه د ځان ساتلو کوشش باید هر مسلمان په کلکه باندې وکړي، دې عمل څخه ځان وساتي. خو که بیا هم یو څوک دغه مذموم عمل په روژه کې وکړي، نو روژه یې ورباندې فاسده ده، د دې روژې به بیا قضایي راوړي، خو کفاره یعنې شپېته روژې ورباندې نه دي لازمي. الفتاوی التاتارخانیه، دریم جلد 383 صفحه، الدر المختار مع رد المحتار، دویم جلد 140 صفحه، او داشان فتح القدیر، دویم جلد 341 صفحه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.